ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. ګران اوریدونکو سلامونه. په خاورو کې زر خبرونه اورئ. کمپیوټر روښانه دی خو ولې اصلي صفحه نه راځي؟ اوهو دا خو پاسورډ یا د خلاصولو رمز وړي. پاسورډ یې څه و؟ را په یاد شو. کمپیوټر ښه شو چې پاسورډ دې راته یاد دی، کنه مرسته دې نشوې راسره کولی. بیا به نو مجبوره وې چې خپرونه دې یوازې پر مخ وړې وای. هو کمپیوټره ته خو د خپرونې مالګه یې. مالګه یم؟ یعنی ستا په موجودیت کې خپرونه خوندوره کیږي. اوس به د خپرونې برخې معرفي کوم. دوستانو، تاسې د خپل کاروبار د پراختیا یا غځولو او ډېرې ګټې لپاره فکر کړی؟ که 10% په دکان کې فروشات ولرم، له 50 نه تر 80% عمده فروشات لرم. کمپیوټره په دې عکس کې د نجلۍ څوک ده چې د میز تر شا ولاړه ده او خوراکي شیان خرڅوي؟ هغه نجلۍ ده چې وایي پیسې مهمې دي، خو د یو کاروبار د پیل لپاره تصمیم او په کار پسې هڅه هم ډېر ارزښت لري. ښه را په یاد شو. دا چې په څومره پیسو یې په کار پیل کړی وروسته یې اورو. او کیسه د یو ځوان ده چې د خپل کاروبار د ګټې او تاوان کیسه راته کوي. هغه مال بیا هم موږ ته ګټه وکړله، بیا هم دکان ته راسۍ شو، بیا هم د کور زندګي بیا را جوړه سوله. اوس چې کور دا ډېر ښه یو. تجربو ثابته کړې ده چې په کاروبار کې هغه کسان بریالي دي چې فکر کوي څنګه خپل کار ته پراختیا ورکړي یا یې وغځوي. دوی د همدې فکر په مرسته د ګټې نوې لارې پیدا کړي دي. یوه بېلګه یې نقیب دی. دی د افغانستان په یو لرې ولایت کې اوسي او د خپل ولایت د خلکو ضرورتونه یې په پام کې نیولي چې هلته ټول امکانات نشته او هر جنس هر وخت نه پیدا کیږي. د موبایل خرڅولو دکان ترڅنګ یې اوس یو ګدام هم جوړ کړی او نورو دکانونو ته جنس په عمده توګه وروړي او پرې خرڅوي. ما په خپله ورسره خبرې کړې. راځئ زموږ خبرې په ګډه واورو. په بدخشان کې له یو دکاندار سره مخ شوم چې د خپل کاروبار د پراختیا او غځولو په اړه فکر کړی. دا چې څه کاروبار کوي په خپله معلومات راکوي. نقیب هستم، یکی از دکاندارای ولایت بدخشان. نقیب یم، د فیض آباد اوسیدونکی. پخوا مې د موبایل خرڅولو دکان درلود، خو هغه مارکیټ یې وران کړ، نو په بل ځای کې مې دکان په کرایه ونیو. بیا مې فکر وکړ چې څنګه خپل کار ته پراختیا ورکړم، څو ډیره ګټه وکړم. موټر مې واخیست، ګودام لرم، له پاکستانه، کابل، مزار او نورو ولایتونو نه مال راغواړم. د دکاندارانو چې کوم جنس په کار وي راته ټلیفون کوي، زه په موټر کې جنس دکان ته ورسوم. څنګه دې پام شو چې هم په دکان کې فروشات ولري او هم عمده فروشات ولري؟ فکر کردم واقعا سنجیدم. له ځانه سره مې سنجش وکړ. ځان ته مې معلومه کړه چې دلته خلک څه ته ضرورت لري. په بدخشان کې داسې نه ده چې 2 یا 3 کسه په یو دکان کې کار وکړي چې یو په دکان کې وي او بل سودا راوړي. که د نورو دکاندارانو موبایل، د موبایل چارجر، بیټرۍ، MP3 او نور وسایل په کار وي ماته زنګ وهي. له دې نه چې 20 یا 150 افغانۍ کراچیوان ته ورکړي خپله جنس وروړم، ځکه چې د حلالې روزۍ په پیدا کولو کې شرم نشته. سیم کارتونه هم خرڅوم او د میاشتې 10000 افغانۍ له مخابراتي شرکتونو کمیشن هم اخلم. دا چې د خپل کاروبار د پراختیا او غځولو په اړه د فکر کړی، دغه ټکی ستا د کاروبار په پرمختګ کې څومره تاثیر کړی دی؟ از وخت کله فلم راځم. د پخوا په پرتله اوس له کاروباره خوشاله یم. مال ژر خرڅیږي، فایده یې کمه ده خو پیسې نغدې اخلم، ځکه په نغدو پیسو کې ګټه ډیره ده. که 10% په دکان کې فروشات ولرم، له 50 نه تر 80% عمده فروشات لرم. نو کله چې نورو دکاندارانو ته مال وروړي دکان بندوي؟ اکثر اوقات کې مال زنګ کله چې یو دکاندار زنګ راته ووایي چې دغه مال راوړه، ورته وایم چې په 20 دقیقو کې درسوم، دکان بندوم او مال وروړم. که دکان کې نه اوسم او دکان ته کوم مشتری راشي راته زنګ وهي، ورنه پوښتم چې کوم ډول موبایل دې په کار دی. مثلا وایي چې قیمت یې شاوخوا 1000 افغانۍ وي، نو په 1000 افغانیو کې 100 افغانۍ ماته ګټه پاتې کیږي. اول عمده کار خلاصوم، ځکه په دې کې 2000 یا 3000 افغانۍ ګټه راته پاتې کیږي. بیا ورځم د 100 افغانیو کار خلاصوم، 4000 د ګودام او 4000 د دکان کرایه ورکوم او په میاشت کې شاوخوا 18000 افغانۍ ګټه کوم. څنګه د مشتریانو فرمایش اخلي او څنګه له نورو ولایتو یا کابل نه مال راغواړي؟ اوس تجارت ډیر اسانه شوی. د کابل له عمده فروشانو سره اړیکه لرم. یو دکاندار وایي داسې MP3 لري، عکس یې اخلم او د فیسبوک په مسنجر کې کابل ته لیږم چې آیا دغه جنس لري.
قیمت یې څو دی؟ وایي لرم یې او قیمت یې فی دانه 350 افغانۍ دی. وایم یو کارتن راولېږه او دلته یو دانه په 380 افغانۍ خرڅوم. دغه ټکی ته پاملرنه څومره د ژوند په ښه کېدو کې در سره مرسته کړې؟ خورد بودم پدرمان دیگه وړوکی وم چې پلار مې مریض شو. کور مو دغه د درملنې لپاره خرڅ کړ. خو پلار مې مړ شو. په 8000 افغانۍ مې خپل کار پیل کړی. د همدې کار له ګټې مې ځمکه واخیسته. کور مې جوړ کړ، واده مې وکړ او موټر مې هم اخیستی. و مو وریدل چې دغه کس د خپل کار د پراختیا او غځولو په اړه فکر کړی و او ځان ته یې د ډېر عاید زمینه برابره کړې ده. د کمپیوټر شین رنګ ګروپ څنګه بالا ومړ کیږي؟ غواړي څه ووایي؟ وایه کمپیوټره. داسې تلویزیون دی لیدلی چې د کاغذ یا ټوکر په شان لوله کیږي. یعنې دومره نری دی کمپیوټره؟ د ټلویزیون چیرې جوړ شوی؟ یوې امریکایي کمپنۍ جوړ کړی. دوستانو، ستاسې په نظر د یو کاروبار د پیل لپاره ډېرې پیسې مهمې دي؟ بیا مې هم له داسې یوې نجلۍ سره مرکه کړې چې وایي په کمو پیسو هم کار کولی شو، خو ترڅنګ یې هدف په کار پسې هڅه او تصمیم هم مهم دي. راځئ زموږ خبرې په ګډه واورو. قدرمنو اوریدونکو، په کابل ښار کې یو نندارتون ته راغلی ما او څنګه چې دلته مې ولیدله یوه نجلۍ هم راغلې ده چې دلته اشپزي کوي، د پخلنځی دی، مختلف خوراکي شیان ایښي دي. پخپله به موږ ته ځان معرفي کړي. مقدسه احمدی یم او زه دلته چې راغلم زما غوښتنه دا وه چې خو دا احساس ورکړم چې هغوی هم کولی شي د نارینهو په شان کار وکړي او ځان هم مسؤلیت پذیره وګڼي. څه ستونزې د درلودې او په څومره پیسو د خپل کار پیل کړی دی او دا غرفه دې نیولې او پکې پخلی کوې؟ په 320 افغانۍ باندې شروع کړي چې هغه 320 افغانۍ په قرض باندې وي. کور ستونزې خو ډېرې وي. زما مور چې یوه لږه ناروغه وه څو ورځې کېده او هغه وخت کې موږ خپله قرضدار هم وو ځکه چې د کور مصارف او د مور درملنې لپاره مې خویندې مې ناروغان وي. داسې موږ قرضداري ډېره شوه. همهغې دپاره مو کوشش وکړه چې موږ خپل پښو باندې ودرېږو. نو دغه 320 افغانۍ له چا نه واخیسته په دې پیسو دې بیا څه وکړل؟ همدې دوکاندارانو څخه قرض وکړه او موږ په دې پیسو باندې د بولاني دغه مواد او وړه ګازونه د شیان واخیستل او دا کار هم شروع کړو او موږ وشو کولی چې له دې بولاني سره پاچا پلاو او داسې بریاني آش او خروتي د شیان هم موږ اوس پخو. خروتي او آشو د شیان هم پخوئ؟ دلته ګورم دوکانداران دي او میزونه ایښي دي، نور مېرمنې خپل تولیدات د خرڅولو دپاره راوړي دي. تاسو ولې وغوښته چې دغه شیان پاخه کوئ دلته او په مشتریانو باندې خرڅ کوئ؟ بازار کې چې داسې شیان شته چې قیمتي لکه غوښه او د شیانې، همغې دپاره موږ وغوښتل چې یو ارزانه شی پخه کړو چې مشتریان هم ډېر شي. یو شمېر کسان وایي چې په کمو پیسو کار نه کیږي. تاسو خپل کار له 320 افغانیو نه پیل کړی دی. ته په دې اړه څه نظر لرې؟ سمه ده چې په کاروبار کې پیسې مهمې دي، خو که څوک هدف او په کار پسې هڅه ولري نو دا کار به یې نور هم رونق پیدا کړي. زما هدف هم همدا و چې زه خپله داسې یو کار وکړم چې نور ته مثال شم چې همهغې لپاره مې دا کار شروع کړم. په ورځ کې څومره له دې اوسانو نه پخوې؟ څومره مصارف لرې؟ مشتریان دې څنګه دي؟ مقدسه جانې، مشتریان هم ښه دي، ډېر دي. خروتي باندې لکه 1.5 روپۍ مصرفېږي. خوراک د خروتي 80 روپۍ مونږ خرڅوو. آش هم 80 روپۍ دي او یو 200 روپۍ باغې باندې لګېږي. بولاني باندې دومره ډېر مصرف نه راځي، خو ځکه چې لږ جنجال ډېر دی 60 روپۍ د بولاني له چتني او د شیانو سره خرڅوو او 200 روپۍ مونږ ته تمامېږي. چې خرڅ چې څومره ګټه تاسو ته پاتې کېږي؟ خروتي کې په 1.5 روپۍ بېرته فایده مونږ ته پاتې کېږي. داسې ځکه چې لار هم لري د هغې دپاره کرایه او د شیان ټول مونږ حسابوو او زموږ دپاره 100 روپۍ فایده هم پاتې کېږي. بولاني کې خو 100-200 روپۍ پاتې کېږي. آش کې مثل یا ټولو کې هم دومره پاتې کېږي. زما دغه ښه خاطره چې دا همدا ده چې مشتریان کله چې موږ ته راځي او زموږ ډوډۍ په شوق خوري او کله چې موږ ته ویل کېږي چې دغه خواړه چې دي ډېر خوندور او هر کله راځو خوشحاله کېږو او زموږ شوق دې کار ته ډېرېږي. نو ولې دلته راغلې چې په دغه نمایشګاه کې بولاني او دغه شیان پاخه کې؟ زه یو وارې دلته راغلی وم او دلته چې ما ښځې ولیدل چې کار کوي زما شوق هم ورباندې پیدا شو او ما وغوښتل چې دلته زه هم راشم او کار وکړم. څنګه چې ګورم دلته لوښې، کاسې، دیګونه ایښي او دیګ بخار هم فشار نیولی دی او فکر کوم د شولې بوی ترې راپورته کېږي. په دې بل دیګ دا آش دي، ګرم دي، څه خوشبويي ده. که په دې اړه معلومات راکړي چې له دې کار سره مو ژوند څومره له پخوانه بدل شوی دی؟ چې موږ دلته کار کوو نو خپل د کور مصارف ټول موږ همدلته وباسو او پلار مې چې دی ټکسیراني کوي او څه چې پیسې چې هغه ګټي او موږ دلته کار کوو نو زموږ ژوند لږ پخوانه ښه شوي.
بریالي اوسې. ډېره زیاته مننه. ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه. د غرفې نه د باندې ووتم او دلته یو مشتری راغلی چې غواړي څه وخوري. په دې اړه به خپله موږ ته معلومات راکړي. محمد ظاهر دوران یو څو غرفې دي چې قسم قسم خوندورې ډېر ښه وطني خواړه دي. آش دي پکې، قروتي دي پکې، شوله ده پکې په ډېر ارزانه قیمت. همیشه زه راځم او د دوی فعالو مشتریانو جملې څخه یم. صحي دي. دویم خپله زموږ د خویندو طرفه پخېږي، لکه کور کې چې خواړه وخورې هماغسې رقم ډېر خوندور. د نجلۍ په 316 افغانیو په کار پیل کړی و. د خپل کار په مرسته په دې توانېدلې وه چې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. دا ځلې به زه معلومات درکړم. په کمپیوټر کې مې له انټرنیټ څه پیدا کړي وو چې خلاص یې کړم. دا دی. په فرانسه کې یو ډول کچالو یا آلوګان کرل کیږي چې یو کیلو یې $10 قیمت لري. دا ځکه چې هم کامیاب دي او هم یې د کارولو په وخت کې له مخصوصې سرې استفاده کیږي. اوهو، بیا کمپیوټر څه وایي؟ وایه کمپیوټره. سکال د بامیان ولایت د کچالو حاصلات تر 30,000 ټنه ډیر وو. مننه. اوس هم کیسه اورو. نوم مې رئیس خان نه، اصل جلال آباد یو او کاروبار معمول په کشمیر کې وو، بیا په کابل کې وو. همداسې مقصد مشکلات یې زیات شول. بیا زه غوښتم راغلو موږ دلته په شانت دکان راوړل، مال نه راوړي کراچۍ نه، ورونه مې کار کوي. لیلامي بوټان دي، د زمي سیده دي، ګرم مال ده. لیلامي د وړي چپړه مو پړه راوړو. مقصد دلته یو کار چې په دکان نم ارزانه دي. کراګانې او په جلال آباد او کابل کې کراګانې ډېرې زیاتې دي. هغه ته موږ واس نه لرو. والته پیشکي غوښته 15 لکه او 20 لکه. دلته راغلو مشکلات د کور ډېر زیات و. مرستیاګانې وې، 15 نفر کور یو. په اول کال مې چا سره شریکت وکړ، پیسې غر راته راکړې. یو کال موږ تاوان وکړ. تاوان به دې هغه کې وکړ چې هغه کې سودا هم نه وه. بیا هلته بازار نه خراب و. 4 میاشتې 15 میاشتې پیشکي اخیستې وه. 2 لکه روپۍ تاوان وشو رانه. خفګان مې ډېر زیات و. معدې تکلیف یې پیدا کړی. سر درد مې ډېر زیات و چې شپې به خوب نه و. د ژوند د خوشحالۍ خاطره درته وایم چې یو بیپار مې یو لرودو د دروازو نو راغی. مالنه مې ډاکټر ورته یو 2-3 بوجۍ 15,000 روپۍ سودا مې ترې وکړله. نو ډېر بې انتها ډېر زیات خوشحاله وم. په ښه واره کې مې ورته ورکړه مالونه. موږ نورې پیسې مو سره یو ځای کړلې، نور مالونه مې پرې راوړل. هغه مال بیا هم موږ ته ګټه وکړله. بیا هم دکان ته راسۍ شو. بیا هم د کور زندګي بیا را جوړه سله. اوس ډېر ښه تېرېږي را باندې. دوستانو، په خاور کې زرد خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې مقصد صدیقي جوړه کړې وه. کوم په اقتصادي برخه کې د سنجشونه په پام کې نیولې وي چې د کاروبار د پرمختګ لامل مو ګرځېدلې وي او غواړئ همدا ټکي له نورو سره شریک کړئ چې هغوی هم ګټه ترې واخلي. په 00240 شمیره موږ ته زنګ وهئ. خپل کار، نوم او ټلیفون شمیره موږ ته ووایه چې زموږ همکاران درشي او له نږدې خبرې در سره وکړي او د خپرونې له لارې یې نشر کړي. په www.tajala.af انټرنیټي پاڼه کې زموږ ټولې خپرونې لوستلی او اورېدلی شئ.